سلامونه ګرانو کتونکو، دیدار یوسف زه یم. د کاناډا امیګریشن دا یو صوبایي پروګرام دی چې په دې کې نه جاب آفر غواړي او نه ستاسو نه په شروع کې ایکسپریس انټري پروفایل غواړي. کله چې تاسو د دیو افیشل ویب سایټ ته لاړ شئ، یو کوېسچنیر دی یا سوالنامه ده، په هغې کې 3 سوالونه په شروع کې ستاسو د عمر په باره کې تپوس کوي، بیا د آیلټس په باره کې تپوس کوي چې مینیمم 5 سکور هلته پکار دی، او بیا تاسو چې په کوم کیټګري کې اپلای کوئ په هغې کې په تیر شوو 10 کالو کې ستاسو ایکسپیرینس کم از کم 1 کال پکار دی. کله چې دا 3 کوېسچنې وشي، د هغې نه پس بیا تاسو مخکې بیایي نورې کوېسچنې، او بیا تاسو خپل ډاکومنټ چې دی هغه اپلوډ کوئ. کله چې تاسو خپل ډاکومنټس اپلوډ کړئ، نو د هغې سره ستاسو یو پروفایل جوړ شي. دغه پروفایل سلیکشن کمیټۍ ته ځي. په سلیکشن کمیټۍ کې کوم پرومینشل نامیني کمیټۍ چې ده، په هغې کې د دوی سره امپلایر هم ناسي. نو که ستاسو دغه پروفایل خوښ شي، نو تاسو ته بیا هغو ایمیل وکړي. ایمیل درته وکړي او تاسو ته یو پروینشل پورټل اډرس راولېږي چې تاسو که غواړئ نو خپل ایکسپریشن اف انټرسټ EOI چې ورته وایي، دغې پورټل ته راولېږئ. کله چې تاسو دغې پورټل ته خپل ایکسپریشن اف انټرسټ ولېږئ، نو دوی بیا تاسو له یو پروینشل نامیني لیټر در ولېږي او هغه حکومت وفاقي حکومت ته هم ولېږي او تاسو ته وایي چې تاسو ایکسپریس انټري پروفایل جوړ کړه، د هغې په تروس تاسو امیګریشن وشي. دلته که تاسو ایکسپریس انټري پروفایل جوړوئ، نو دا صرف یو دغه دا فارمیلیټي یو قسم لکه ستاسو سلیکشن آلریډي شوی، خو چونکې امیګریشن د فیډرل کار دی، نو بیا تاسو ایکسپریس انټري جوړ کړئ او په هغې باندې تاسو امیګریشن وشي. دلته یو بل اهم خبره ده، دا کول غواړم چې کوم NOCs دوی ورکړي دي یا جاب ټایټل دوی ورکړي دي، نو اکثر د یو NOC د دوی خپل کلاسیفیکیشن دی. NOC دې ته وایي نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن. نو د یو جاب ټایټل د لاندې اکثر ډېر شی 7 نور ټایټلي. نو تاسو صرف دا مه ګورئ چې زما جاب ټایټل پکې نشته، نو یعنې دا زه پکې نه یم، دغه د هغو په های ډیمانډ لیسټ کې نه یم. که تاسو جاب ټایټل یو وي، نو تاسو چې کله د هغې NOC کوډ ته لاړ شئ، نو 7 نورې نه کیدی شي چې ستاسو جاب ټایټل پکې، ځکه چې اکثره د جاب دپاره بل ها شی ټایټلي. نو دغه NOC کوډ ته هم ځئ او د هغې نه پس تاسو ته دا ښیم چې کم دغه چې دي دا کیټګریز چې دي دا په های ډیمانډ باندې دا درته هم ښیم، بیا تاسو ته یو ډیمو هم ستاسو سره شریکوم. مننه. ملګرو، دا افیشل ویب پیج دی د دغې سکل ورکر پروګرام دپاره، نیو فاونډلینډ اینډ لیبراډور. دیو چې کوم دی خو به راشئ پرایورټي سکلز نیو فاونډلینډ که نه. دا 3 سټیپه دي چې کمپلیټ ان ایکسپریشن اف انټرسټ، بیا سوی پرومسینګ کینډیډیټس ریسیو ان انویټیشن، او بیا انوایټیز اپلای تھرو آنلاین پورټل. څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه، دا تفصیل تاسو ریډ کولی شئ چې څه ایلیجیبیلیټي کرایټیریا دا ټوله خبره ما تاسو ته وکړه. نو اپلیکیشن ګایډ له به راشئ او کوېسچنیر. نو اپلیکیشن ګایډ ته خو ضرورت نشته، کوېسچنیر دا دیز نه شروع کېږي. اپلیکیشن ګایډ تاسو ګورئ، نوم کتی شئ. بهرحال بګن پرایورټي سکلز نیو فاونډلینډ کوېسچنیر که نه. دا چې زه کلیک کوم، نو دوی وایي چې په سټیپ 1 کې به څه تاسو کوئ، دا کوم تفصیل چې د ما ووایي دلته هم تاسو ریډ کولی شئ. بیا په نیکسټ سټیپ کې بیا به وایي چې څه تفصیل دی، دا تاسو بیا ریډ کوئ. دریم چې بیا مخکې موږ لاړ شو سټیپ له، نو دوی وایي چې دا تفصیلي بیا لیکلی. ښه، دلته اوس وایي چې آی ایم ریډي ټو سټارټ پرایورټي سکلز نیو فاونډلینډ کوېسچنیر. وایي زه تیار یم. ټیک شو. نو دا به تاسو چلو کوئ چې دې له کله راشي، نو په دې کې به دا خبره یاد ساتئ چې دا 2 خبرې دي، ان ډیمانډ ورک کوېسچنیر او یو اکیډمیک دی. نو اکیډمیک والا ستاسو نه دی، ځکه چې دلته چې چا سبق ویلی د هغو دپاره دا به پاتې کوئ او دا به کولاو کوئ. نو کله چې دا تاسو کولاو کوئ، نو تاسو به مخې ته بوځي. دا به ته وایي چې دا څو خبرې دنه تپوس کوئ. تاسو به راشئ، دا ټول ریډ کوئ او بیا وایي چې زه دې سره اګري یم. نو کله چې ته اګري شي، نو بیا به وایي چې نیکسټ ځه. چې نیکسټ لاړ شي، نو دا ستا نه عمر تپوس کوي. هاو اولډ آر یو، دا یې تاله دغه درکړي رینج درکړی دی. نو زیاتره خلک چې 31-40 په منځ کې یم. ښه،
بیا وای چې ستا ایکسپیرینس چې دی دغه کم های ډیمانډ اکوپیشن چې دي هیلث کیر والے انجینیرز دا ډیولپرز ټیکنیکل سپیشلیست او ډیمانډ ایکواکلچر کنه په دې کې چې ستا په تیرو لسو کالو کې کم از کم یو کال ایکسپیرینس شته که نشته ته به ورته یس بیا وای چې تا آیلټس ورکړی دی که نه دی او آیلټس دغه چې کم دی سکور نو دا دلته دې لیکلی ګوره سی ایل بی لیول 5 آر هایر که نه سی ایل بی لیول 5 چې دی نو د آیلټس 5 نه هم کمي بهرحال تاسو چې کم از کم آیلټ 5 وي نو دغه مینیمم ریکوایرمنټ دی نو ته به چې ما آیلټس کړی دی او دا چې بیا کله ته نیکسټ شي مینیمم ریکوایرمنټ کوم دا تا ته دا رالو چې یو آر الیجیبل to continue to priority skill in Newfoundland and Labrador questionnaire خاطر وای مخه ته تللی شي او ته د دې لپاره الیجیبل نیکسټ بیا کله ته لاړ شي نو دلته ګوره بیا به فیملی نیم خپل نوم ګیون نیم او ډیټ اف برث جنډر ایمیل به ډېر صحیح لیکئ بیا به دا ایمیل کنفرم کوئ او پرایمری ټلیفون نمبر کنټری او کنټری اف سټیزنشپ کو دغه نه جدای که بل ځای اوسېږئ نو بیا به تاسو کنټری سټیزنشپ کولی شئ خو په خپل ملک کې اوسېږئ نو بیا ضرورت نشته دی ته بلکې دا هم لیکلی شئ دواړه لکه پاکستان یا دواړه افغانستان یا که بل ځای اوسېږئ نو پاکستان او یو ای یا بل ملک چې که نه بیا به دا ټکوئ او نیکسټ به ځئ نو دې نه به پس به بیا تاسو لکه کوم ډاکومنټس چې اپلوډ کول غواړئ ما چې تاسو ته ووایي ریزیومي ده کور لیټر دی او ایکسپیرینس سرټیفیکیټ وغیره د آیلټس دا نور څیزونه به تاسو ته سټپ بای سټپ وایي به تاسو دغه کوئ نو ستاسو آنلاین پروفایل به تیار شي او هغو ته به ورسي نیکسټ سټپ ته بیا هغو ته انتظار